د ښوونځیو تړل کېدل امریکا له افغانستان سره مهم مذاکرات لغوه کړل. درنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ، پام وکړئ تازه مهم خبر ته. امریکا د افغان حکومت پر وړاندې تازه اقدام کې دوحه کې مهم مذاکرات لغوه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو په غبرګون کې په دوحه کې له نوي افغان حکومت سره پلان شوي مهم مذاکرات ځنډول شوي دي. رویټرز په یوه راپور کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له قوله لیکلي چې په دې مذاکراتو کې د ډېرو مهمو اقتصادي مسایلو په اړه خبرې کېدلې، چې په هغه کې یو هم د افغانستان بانک د استقلالیت او بله هم د نوو افغانیو د چاپ مسله وه. دغه مذاکرات نن او سبا په دوحه کې ترسره کېدل او د رویټرز په خبره د افغانستان لپاره خورا مهم وه، خو د افغان حکومت د وروستي اقدام له امله ځنډول شوي دي. بلخوا د افغان حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړی چې ټاکل شوې وه د امیر خان متقي په مشرۍ پلوی دوحې ته لاړ شي، خو دغه سفر او مذاکرات لغوه شوي دي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.